د نن شپې سرټکي مو دادگاهی است که ما آمدیم ما با چندین بار است با ما نه سرک است نه فیصلات بند دریاست نه شفاخانه و کلینیک است نه دیگه است. د تخار په چااب کې د سرو زرو د کان د تجهیزاتو سوځول او د خلکو غوسه. ځایي خلکو یو ځل بیا د سرو زرو کانونو د شرکتونو موټرونو او تجهیزاتو ته ور واچوه. طالبانو سیمو ته یو پلاوی واستوه. چې آیا امریکا په رښتیا ځواکمنه ده او آیا په رښتیا د رهبرۍ وړتیا لري؟ خو اوس دغه شکونه پای ته رسېدلي دي. له افغانستانه د وتلو له سپکاوي د اعتبار تر بیا رغونې پورې. د امریکا د جګړې وزیر وایي له افغانستانه ناورین وتلو د امریکا نړیوال اعتبار کمزوری کړی. په جرمني کې پر یو افغان وګړي د عمري بند سزا. جرمني رسنۍ وایي یو سړي خپله 30 کلنه میرمن د چړې په ګزارونو وژلې ده. او د مادورو د نیولو په اړه د غبرګونو دوام. په وینزویلا کې د مادورو مخالفین وایي دا اقدام کولی شي په دې هیواد کې د سیاسي بدلون لپاره لاره هواره کړي. سلامونه، وخت مو پخیر. دا مو 8 بجو خبرو ته ښه راغلاست. نن سه شنبې 14 د مرغومي چې برابرېږي 6 د جنوري. وسم بشپړه خبرونه زه سادیه طاهري. د تخار ولایت په چااب ولسوالۍ کې د سرو زرو کان د کیندنې پر سر د اعتراضونو په دوام ځایي خلکو نن یو ځل بیا د کان کیندنې شرکتونو موټرونه او وسایل وسوځول. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د خپلو زیرمو د لوټ او چور مخنیوي لپاره اعتراضونه پیل کړي دي. دوی ټینګار کوي چې خپل اعتراض یو څو ځله سیمهییزو او مرکزي چارواکو ته رسولی دی، خو تر اوسه پورې هیڅ پاملرنه نه ده شوې او د کانونو د کیندنې په دوام سره د دوی ژوند او کرنیزې ځمکې لا هم په خطر کې دي. دا اعتراض د جمعې په ورځ پیل شوی او تر اوسه پورې 15 تنه مړه شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د قانونونو او پټرولیم وزارت وایي چې یو پلاوی سیمې ته تللی او د پیښې په اړه څېړنه کوي. د تخار ولایت په چااب ولسوالۍ کې لاریونونه 15 ورځې ته ننوتل او ځایي خلکو نن یو ځل بیا د سرو زرو کانونو شرکتونو پورې اړوند موټرو او تجهیزاتو ته اور واچوه. لاریون کوونکي د غیر شفاف کان کیندنې او د خپلو کرنیزو ځمکو د تخریب په غبرګون کې ګڼي او وایي چې سره له دې چې په سیمه کې سړکونه او عامه پروژې نشته، د کان کیندنه لا هم روانه ده. خاطر دادگاهی است که ما آمدیم ما با چندین بار است با ما نه سرک است نه فیصلات بند دریاست نه شفاخانه و کلینیک است نه دیگه است. شروع شپاول شده رویس هم اسکواتورا آمده که دیده سن شما که بیادت بشه اندازه دیره سرازدر کرده رویس نه با ما مالچر مانده نه تفریقا مانده نه دیگه مانده. ما دادخواهی خود صدای خود کشیدیم. به خاطر دادخواهی آمده ما به دروازه امارت اسلامی چندین دفعه رفتیم و ای طرف امارت اسلامی مهین سے برای ما دستور شد که برای شما ایجاق ما قائل نیستیم. این همی اسکواتور است که 20-15 تا لین شده آمده است، این وطن ما رو تخریب میکنه، خراب میکنه، دیگه میکنه. ما از امیرالمومنین سیف میخواهیم که درباره امید دادخواهی ما یک نظر خوب بده که مثال میگیم در این وطن ما مقصد یک آبادی و چی بیاید. سیمهییزې سرچینې وایي چې د پرون د لاریونونو په بهیر کې طالبانو ډزې وکړې او لاریون کوونکو د کانونو شرکت تجهیزاتو، موټرو او خیمو ته اور واچوه او خپل لاریون ته یې د ډبرو او لرګیو سره دوام ورکړ. په دې نښتو کې لږ تر لږه 4 ملکي وګړي او د طالبانو یو غړی ووژل شول او 14 نور ټپیان دي. له دې سره د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند وایي چې د دې موضوع په اړه څېړنې پیل شوې دي. بین مردم محل و شرکت قراردادی مادن اطلاع مشکلات و تصادم به وجود آمده که متاسفانه تلفات مالی و جانی را با خود داشتند. فعلا یک هیئت مشترک به رهبری ولایت جهت بررسی این موضوع به ساحه اعزام گردیده. د تخار ولایت په چااب ولسوالۍ کې سمتي د سرو زرو کان چې شاوخوا 12 مربع کیلومتره مساحت لري د هیواد یو له مهمو سرو زرو کانونو ګڼل کیږي. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت شاوخوا 2 کاله وړاندې د چینایي شرکت چاینا افغانستان او له افغان شریکانو سره د دې کان د کیندنې لپاره 15 کلن تړون لاسلیک کړ. د دې تړون ارزښت شاوخوا 310 میلیونه ډالره اعلان شوی او د کان کیندنې کار او پروسس 15 میاشتې وړاندې پیل شو.
او د سرو زرو زیرمې یې د 12 او 24 ټنو ترمنځ اټکل شوی دی. د دې تړون پر بنسټ د سرو زرو د کانونو د عواید 55 سلنه به طالبانو ته او 44 سلنه چاینا افغانستان شرکت او افغان شریکانو ته ورکړل شي. طالبان هم د کان کیندنې د عملیاتو د امنیت تامین مسئولیت لري، خو ځایي خلک وایي دوی له دې کان بې برخې دي. وقتی که مردم محل به روشنی میگوید که نه باید بپرسیم که منفعتش به جیب چی کسان می رود، چرا که این منابع البته تعلق به تمام مردم افغانستان و دولت افغانستان میشه، چون معمولا به نفع همان مردم نیست. وقتی که آمار شفاف نباشه و قراردادهای علنی و گزارشدهی روشن وجود نداشته باشه، یک پرسش باقی و مهم است که پول معدن افغانستان واقعا کجا میره. دا لومړی ځل نه دی چې د چاه ولسوالۍ اوسیدونکو د سرو زرو د کانونو شرکتونو او طالبانو پر وړاندې لاریون کړی دی. مخکې له دې هم د تیر کال په کب میاشت کې خلکو د بیلابیلو شرکتونو لخوا د خپلو کورونو او ځمکو د ویجاړولو پر وړاندې لاریون کړی و. د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته طالبانو د افغانستان د ډیرو لویو کانونو تړونونه ورکړي دي او ډیری دا تړونونه چینایي شرکتونو ته ورکړل شوي دي. د امریکا د جګړې وزیر وایي له افغانستانه د امریکا د ویجاړونکو وتلو په نړۍ کې د امریکا اعتبار زیانمن کړی و. فیټ هاګس ټینګار کوي چې ټرمپ ادارې د پالیسیو سره اوس دغه اعتبار بیا ترلاسه شوی او امریکا د ځواک له لارې د سولې په لټه کې دی. د اګست په خبره د ویجاړونکو وتلو په اوکراین کې له جګړې او په اسرائیلو د حماس د بریدونو وروسته د امریکا د رهبرۍ ځواک او د وړتیا تر پوښتنې لاندې راغلی و. د ټرمپ ادارې د امریکا له مخالفو هیوادونو سره سخته پالیسي غوره کړې ده. د وینزویلا پلازمینې ته د ننوتلو، د ولسمشر مادورو او د هغه د مړینې تر نیولو او د دې هیواد تر ادارې پورې. دلته د امریکا د جګړې وزیر وایي چې له افغانستانه ویجاړونکي وتلو د امریکا اعتبار زیانمن کړی وو. خو اوس د ټرمپ په اداره کې د امریکا د ځواک او رهبرۍ په اړه ټولې پوښتنې د دې ادارې د اقدامونو له لارې پای ته رسېدلې دي. په تیر دولت کې کله افغانستان او ویجاړونکي وتل وو چې د امریکایانو ژوند یې واخیست او زموږ اعتبار یې زیانمن کړ، او که هغه جګړه چې حماس د اکتوبر له 9 وروسته په اسرائیلو کې پیل کړه یا په اوکراین کې جګړه، دا ټولې پیښې به د ټرمپ په دوره کې هیڅ کله نه وای شوی. نړۍ ورو ورو پوښتنه کوله چې آیا امریکا په رښتیا ځواکمنه ده او آیا په رښتیا د رهبرۍ وړتیا لري؟ خو اوس دغه شکونه پای ته رسېدلي دي. د وینزویلا د ولسمشر له نیولو وروسته ډونالډ ټرمپ په ایران کې د مشروطې لاسوهنې، د کوبا د سقوط نښې او د کولمبیا حکومت ته ګواښونه راپورته کړل. د امریکا د جګړې وزیر وایي چې له افغانستانه د ویجاړونکي وتلو برعکس امریکا اوس د ځواک له لارې د سولې په لټه کې ده. ډونالډ ټرمپ او د هغه د ادارې چارواکو په دوامداره توګه له افغانستانه ویجاړونکي وتل د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو شرمناکه شیبه بللي او د دوی اوسنۍ پالیسي د بایډن ادارې خلاف بللې ده. خو د ټرمپ د ادارې شاوخوا 1 کال وروسته د امریکا لخوا د افغانستان او طالبانو په اړه هیڅ پالیسي نه ده وړاندې شوې او افغانستان د امریکا د بهرني سیاست د لومړیتوبونو له ساحې بهر شوی دی. با در نظر داشت رقابت‌های جهانی و موقف متردد طالبان و تأمین روابطشان با منطقه نسبت تعاملات با گروه‌های تروریستی و سیاست‌های افراط‌گرایانه آنها، ایالات متحده آمریکا با طالبان سیاست سختگیرانه را اتخاذ کرده که تأثیر آن حتی در سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده آمریکا مشاهده می‌گردد. امریکایي پلاوو تیر کال کابل ته څو سفرونه وکړل او د طالبانو له چارواکو سره یې خبرې وکړې. دا خبرې اترې تر ډیره د امریکایي یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو په اړه وې. خو ظاهراً دواړو خواوو د اړیکو د عادي کولو او تعامل په برخه کې لاسته راوړنې نه دي ترلاسه کړي. د ټرمپ ادارې ویلي چې اوس مهال د متحده ایالاتو پام
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو او ګواښونو سره پر مبارزې متمرکز دی. یو افغان وګړی چې په جرمني کې د خپلې میرمنې په وژنه تورن و په عمري بند محکوم شوی دی. د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې دغه سړی خپل 30 کلنه میرمن د 2015 کال په اپریل میاشت کې هغه مهال چې 4 ماشومان یې ویده وه د چړو په ګزارونو وژلې ده. کورني جنجالونه او تاوتریخوالی په کډوالۍ کې د هیواد د ځینو وګړو په ژوند کې له جدي ننګونو بلل کیږي. په ځینو مواردو کې دا تاوتریخوالی حتی د وژنې او شکنجې حد ته رسیږي. تازه د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې یو افغان د خپلې 30 کلنې میرمنې د وژنې په تور په محکمه کې په عمري بند محکوم شوی دی. په دې راپور کې د تورن کس نوم او نور جزئیات نه دي وړاندې شوي، خو ویل شوي چې دا پیښه د 2015 کال په اپریل کې رامنځته شوې. د مقتول وکیلانو دا پیښه د جنسیت پر بنسټ وژنه وبلله او د عدالت غوښتنه یې وکړه. د جرمني ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د محکمې رئیس هم ویلي چې سړي دا وژنه خپلې میرمنې ته د سزا ورکولو په انګیزه ترسره کړې. د تورن ماشومانو هم د خپلې مور په وړاندې د پلار تاوتریخوالی تایید کړی دی. محکمې ویلي چې تورن خپله میرمن په چړو وژلې ده. خشونت‌های خانوادگی در زمان مهاجرت معمولاً ریشه‌های فشار چندگانه دارد، مثل شوک فرهنگی، مشکلات اقتصادی یا تروماهای گذشته یا ناآگاهی از قوانین کشورهای میزبان. له دې ټولو سره د مقتول وکیلانو دا وژنه د جنسیت پر بنسټ بللي او د عدالت غوښتنه یې کړې ده. د دولتي کارکوونکو د معاشونو د نه ورکولو دوام سره د کارکوونکو اندېښنې زیاتې شوي دي. یو شمېر دولتي کارکوونکي امو ته وایي چې د سړې هوا له زیاتېدو سره سم د دوی معاشونه له نږدې 2 میاشتو راهیسې نه دي ورکړل شوي. په ورته وخت کې باخبره سرچینې امو ته وایي چې په افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو لارو تړل او د ګمرکونو په عوایدو کې د پام وړ کمښت د دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې د ځنډول له اصلي لاملونو څخه دي. د ژمي د ستونزو او په هیواد کې د پراخې بېوزلۍ سره سره د طالبانو لخوا دولتي کارکوونکو ته د معاشونو په ورکولو کې ځنډ د خلکو د ژوند عادي حالت ته د پام وړ ننګونې وړاندې کړي دي. طالبانو نږدې 2 میاشتې دولتي کارکوونکو ته پرته له کوم دلیله معاشونه نه دي ورکړي. یو شمېر دولتي کارکوونکي امو ته وایي چې د ژمي د سړې هوا د شدت سره سم د معاشونو په ورکولو کې ځنډ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. متاسفانه تا هنوز کارمندای حکومت پر حال معاش را دریافت نکرده و متاسفانه در چالش‌های بسیار بزرگ اقتصادی قرار دارند. متاسفانه که در این مورد هیچ توجهی صورت نمیگیره. از وزارت مالیه و عموما به عنوان یک مامور حکومت خواهشمند هستیم هرچه زودتر تا معاشات کارمندا را پرداخت بکنیم. تر دې مخکې سرچینو امو ته تایید کړي چې د دولتي ادارو مالی راپورونه او د معاشونو نوملړ مالی وزارت ته لیږل شوي، خو اوس چې نږدې 2 میاشتې کیږي د دې وزارت لخوا دولتي کارکوونکو ته هیڅ ډول پیسې نه دي ورکړل شوي. نزدیک 2 ماه میشه که دولت معاشای ما را نداده و زمستان آمده، خانه‌های ما سرد است و وقتی اطفال ما مریض میشه ما توانایی را نداریم که به یک شفاخانه انتقال بدیم و خواست ما از دولتی است که با ما توجه کنه معاشای ما را آزاد کنن لطفا. خو د طالبانو د مالیه وزارت 10 ورځې وړاندې د دولتي کارکوونکو د معاشونو ځنډ رد کړ او اعلان یې وکړ چې ډیر ژر به د دولتي کارکوونکو د معاشونو ورکولو پروسه پیل کړي. هغه موضوع چې نږدې 2 اونۍ وروسته نه ده پلي شوې.
شرایط کاری در افغانستان بسیار سخت شده، نه تنها بر ما زنان کار نیست بلکه بر مردم هم کار نیستن. بیکاری به اوج خود رسیده، مردم خانه‌هایشان سرد است و اولادایشان وقتی که مریض میشه حیران میمونن که چه قسم پیش دکتر ببره و فیسش از اون یا هزینه از اون پرداخت کنه. حتی کسایی که در دولت امیال کار میکنن 2 ماه شده که ماششان داده نشده. ما از دولت خواهش میکنیم که باید به این مشکلات ما رسیدگی شه. فقر و بیچارگی بسیار زیاد است، کاروبار نیست، امیال بسیاری از فامیلا مواد صبح در زمستان سرد ندارن و 2 ماه میشه کارمندای دولت معاش نگرفتن. باید بین این مشکلات ها رسیدگی شود و به مردم شرایط کار مساعد شود. په ورته وخت کې با خبره سرچینې هم متوایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو لارو تړل او د ګمرکونو په عوایدو کې د پام وړ کمښت د دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې د ځنډ اصلي لاملونو څخه دی. د دولتي کارکوونکو د معاشونو ځنډ په داسې حال کې راپورته کیږي چې طالبانو په تیرو 4 کلونو کې رسنیو یا خلکو ته د ګمرکي عوایدو د کچې، مالیاتو د راټولولو، د څرنګوالي، د وزارتونو د کلني بودیجې، په ځانګړي توګه د پراختیایي بودیجې او د دولتي لګښتونو د څرنګوالي په اړه چې پکې د دولتي کارکوونکو کلني لګښتونه او معاشونه شامل دي هیڅ نه دی ویلي. ځینې کارپوهان د طالبانو له لورې د معاشونو ورکولو لړۍ د حکومت لګښتونه او د هیواد د قانونو او ګمرکونو عواید د پوښتنې وړ او غیر عادلانه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې له نږدې 90 ورځو راهیسې له پاکستان سره د لارو د تړلو په پیل کې شاوخوا 600 میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات او واردات بند شوي دي. په ورته مهال د طالبانو په مالیه وزارت کې یو سرچینه امو وایي چې د هیواد د سویلي او ختیځ ګمرکونو په دې موده کې په عوایدو کې له چټک کمښت سره مخ شوی او لوی زیانونه یې ګاللي دي. له بلې خوا د پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دې وضعیت د دوام په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د لارو د سمدستي پرانستلو غوښتنه یې وکړه او ویلي دي چې د پاکستاني سوداګرو 12,000 کانټینرونه په پوله کې بند پاتې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولو له تړلو وروسته چې نږدې 90 ورځې کیږي د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو پروسه سخته زیانمنه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په دې موده کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو سوداګرۍ بنده شوې ده. که څه هم اوس د ایران او مرکزي اسیا په ګډون بدیلې لارې فعالې شوې دي، خو له پاکستان سره د سوداګرۍ بندیدو د افغانستان او پاکستان اقتصادونو ته زیان رسولی دی. ماهانه با 200 میلیون ارزش 200 میلیون دلار واردات و صادرات داریم که هر دویش متوقف شده و این ضررشان فعلا زیادترین ضررش به پاکستان است، به خاطر که او تولید کننده هستند، جنس تولید میکنن و مصرفش در افغانستان میشه. اما افغانستان بعد از 1 ماه راههای بدیل پیدا کرده و فعلا راه بدیل وجود داره. په همدې حال کې د طالبانو د مالیې وزارت کې یوه سرچینه امو وایي چې د هیواد ختیځ او سویلي ګمرکونه په ګډون د سپین بولدک او تورخم ګمرکونه د عوایدو په برخه کې د پام وړ کموالي سره مخ شوي او میلیونونه افغانۍ زیانمن شوي دي. به ارزش 1.2 میلیارد دلار بیش از یا مال ما و شما مردم افغانستان جاگیر مانده. این هم اکثر وقت دنشن و دمریجش به اندازه شده که شاید این مال همه تجار و صنعتکار افغانستان در پاکستان اعلام کنه و اینا طبق قانون پاکستان همی باز لیلام می شود. له بلې خوا د هیواد په بازارونو کې د خوراکي، ساختماني او سون توکو او درملو بیې لوړې شوې دي، هغه څه چې د خلکو نیوکې راپارولې دي. برنج است، آرد است، روغن است، قیمت بسیار بلند رفتگی است و دیگه مواد سوخت هستند. دیگه شما خبر دارین که کاروبار قدر نیست و مردم که است بسیار متضرر شدگی است. له بلې خوا د پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې اعلان کړی چې د دې هیواد له 12,000 ډیر سوداګریز کانټینرونه د افغانستان سره په پوله کې بند پاتې دي او د لارو د سمدستي بیا پرانیستلو غوښتنه یې کړې ده.
له دې ټولو سره د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو فدراسیون د افغانستان سره د سرحدي چارو د مدیریت لپاره د یوې کمیټې د جوړولو اعلان وکړ. دغه فدراسیون ویلي چې د پاکستان افغانستان د پولي مدیریت کمیټه بل افغانستان سره د دوه اړخیزو خبرو اترو او د پولې هاخوا سوداګریزو تعاملاتو اداره کولو همغږۍ او اسانتیا او مسؤلیت ولري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي لارې د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له سرحدي نښتو وروسته تړل شوې ده. اوس هم څلند اقتصادي خبرونه. د نغلو د لمریز برېښنا د تولید پروژه فعاله شوې ده. د طالبانو تر ادارې لاندې د برېښنا شرکت رئیس وایي چې د دې پروژې د فعالېدو سره به نږدې 23 میګاواټه برېښنا ځایي اوسیدونکو ته ورسیږي او له 23,000 زیاتې کورنۍ به له دې دوامداره برېښنا ګټه پورته کړي. د دې پروژې د پرانیستي په مراسمو کې د طالبانو د رئیس الوزراء مرستیال وویل چې هیوادوالو ته د برېښنا د برابرولو لپاره له 15,000 میګاواټه زیاتې برېښنا ته اړتیا ده او د فابریکو د اړتیا وړ برېښنا د پوره کولو لپاره له 10,000 میګاواټه زیاتې برېښنا ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د وچ او ګرم ژمي خبرداری ورکړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د واورې د زیرمو بېساري کمښت د کرنیزو محصولاتو اوبو لګولو لپاره ګواښ رامنځته کړی او په پسرلي کې د اوبو رسولو او د ژمي د غنمو حاصلاتو په اړه جدي اندېښنې راپورته کړي دي. د دې راپور موندنې ښیي چې د فبروري تر میاشتې پورې د افغانستان په ډېر ولایتونو کې د باران د کمښت احتمال شتون لري. په ملګرو ملتونو کې د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر وایي چې د جاپان په مالي مرسته د بدخشان 200 اوسیدونکو ته کوچنیو سوداګرو وسایل ویشل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي دي چې د دې پروژو موخه د نشه یي توکو د استعمال له اختلافاتو مخنیوي او ښه والی دی او زیاته کړې ده د هغو کسانو چې په مسلکي برخه کې روزنه ورکړل شوې وه د خیاطي، ګلدوزي، شرنیفازي، د برېښنا د سیستم کشي او نل لیکو مسلکي وسایل ورکړل شول. یا دفتر وایي هغه خلک چې مرستې یې ترلاسه کړي اوس د خپل ژوند د بیا رغونې عاید ترلاسه کولو او په خپلو ټولنو کې د بیا یو ځای کېدو لپاره ښه چمتو دي. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر شپږ.13 افغانۍ، یو ایرو 6.8 افغانۍ، زر ایراني ریال 1.8 افغانۍ، زر هندي روپۍ 2.8 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 12.8 افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ 221 افغانۍ. بهرني خبرونه. وینزویلا د اپوزیسیون مشره ماریا کورینا ماچادو د مادورو نیول د ازادۍ او انساني کرامت په لور یو لوی ګام بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې د وینزویلا کورنۍ وضعیت لا هم کړکېچن دی. ډېر خلک یې د پټې خوشحالۍ سربیره له ښکاره ملاتړ کولو ویره لري. په کراکاس کې سړکونه آرام دي، خو نه د دې لپاره چې هیجان نشته، بلکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د نیکولاس مادورو او د هغه د میرمنې سیلیا فلورس د نیول کېدو خبر خلک حیران کړي، خو د ځپلو ویرې د هر ډول عامه جشن مخ نیولی. د اپوزیسیون پیژندل شوې مشرې ماریا کورینا ماچادو چې تازه له دیکتاتورۍ څخه د سولې له لارې د دیموکراسۍ پر لور د هڅو په بدل کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړې. فاکس نیوز سره په خبرو کې د ټرمپ ادارې له اقدامه ستاینه کړې او دا یې د عدالت او د انساني کرامت د درناوي نښه بللې ده. مادورو چې د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې محکمې ته حاضر شو، د نشه یي توکو د قاچاق او د ترهګرۍ په توطیه کې د ښکیلتیا تورونه رد کړل او ځان یې لا هم د وینزویلا ولسمشر وباله. په ورته وخت کې په کور کې د ننه ظلم زیات شوی، خبریالان نیول شوي، امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي او ملیشې ګزمې کوي ترڅو د متحده ایالاتو د عملیاتو لپاره د ملاتړ هر ډول څرګندونې مخ ونیسي.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې په سلګونه انځورونه خپاره شوي چې خلک پکې له خپلو کورونو د اعتراض غږ پورته کوي او په لاس لیکل شویو پیغامونو سره د مادورو د پخواني مرستیالې دلسي رودریګز په ولسمشرۍ نیوکې کوي. ډیری څارونکي خبرداری ورکوي چې په دې هیواد کې د واک جوړښت لا تر اوسه نه دی سقوط شوی. دلسي رودریګز او د تیر حکومت نورې مهمې څیرې لا هم امنیتي او سیاسي ځواکونه کنټرولوي. اوس هم د لوبو نړۍ. د پلازمینې د فوټبال غوره لیګ د نو لوبډلو په ګډون د 2 میاشتو سیالیو وروسته د اردو لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېده. د دې سیالیو په پیل کې د لومړی او دویم مقام لوبډلې وټاکل شوه او د دواړو لوبډلې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ ته لاره وموندله. د فوټبال اردو لوبډلې د پلازمینې د فوټبال غوره لیګ اتلولۍ وګټله. یا د سیالۍ د 2 میاشتو لپاره د 9 لوبډلو په ګډون په پلازمینه کې ترسره شوې. اردو لوبډلې له کومې ماتې پرته د 24 نمرو په ترلاسه کولو سره د اتلولۍ لقب خپل کړ. د 57 لوبډلې هم د 19 نمرو په ترلاسه کولو سره د دې سیالۍ دوهم مقام ترلاسه کړ. لیگ برتر فوتبال ولایت کابل از یک مبادیس در فدراسیون فوتبال ولایت کابل در قاضی سیدم ادامه داشت که خوشبختانه تیم اردو با کسب قهرمانی رای مسابقات زونای فوتبال افغانستان شد. انشالله در زونا هم نتیجه بده و به نمایندگی از ولایت کابل در لیگ برتر فوتبال افغانستان یا لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان حضور داشته باشه. د دې لیگ د پایلو پر بنسټ د اردو او 57 لوبډلو د فوټبال غوره لیگ سیالیو کې په ځلیدو سره د افغان د فوټبال غوره لیگ کې د ګډون جواز ترلاسه کړی دی. لیگ به نام سوپرلیگ کابل بود. میان 8 تیم آغاز شده بود که تقریبا مدت 2 ماه میشد که خوشبختانه ما توانستیم تیم اردو توانست با 8 پیروزی بدون کدام باخت پی در پی قهرمان شود. په ورته مهال په دې سیالیو کې د ځوانانو په برخه کې هم د متحد افغان لوبډلې د اتلولۍ لقب وګاټه او د سرې میاشتې لوبډلې دویم مقام ترلاسه کړ. ګرانو لیدونکو دا اوس موږ د نن شپې خبرونه او اوس تاسو ته بلنه درکوو تر څو د مو تلویزیون د نورو خپرونکو لیدونکي پاتې شي. د کره او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایټ امو ټي وي ته ولاړ شئ او د مو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې درسره وڅارئ. الله پامان.